بسم الله الرحمن الرحیم. د کرغې بند 15,000 هکتاره ښکلا او 902,000 کیلوواټه انرژي. د کرغې بند د کابل ځلیدونکی زیور د افغانستان په زړه کې یو له خورا ښکلي او مشهور تفریحي ځایونو څخه دی. دا بند چې د کرغې په سیمه کې موقعیت لري د کابل ښار څخه 15 کیلومتره لرې دی. په 1933 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د کابل د خلکو لپاره د خپل تفریحي وخت تیرولو په موخه یو له مهمو ځایونو څخه پیژندل کیږي. د کرغې بند چې 10 متره لوړوالی او 450 متره اوږدوالی لري د 15,000 هکتاره څخه زیاته ساحه کې پاکي او آرامي اوبه تر شا ساتي. دا بند نه یوازې د اوبو ذخیره کولو او اوبو لګولو لپاره د انجینري یو عجیب جوړښت دی، بلکې د کابل ښار ته د څښاک اوبو په برابرولو او د برېښنا انرژۍ په تولید کې هم ډیر مهم رول لوبوي. څېړنو ښودلې ده چې په 2 وړاندې سوو پلانونو کې د دې بند د برېښنا تولید ظرفیت په کال کې 222,280 او حتی 92,280 کیلوواټو ته رسیدلی شي. په 1990 لسیزه کې بند ته نږدې د قزل اعلی کبانو فارم جوړ شو ترڅو د قزل اعلی کبانو د تولید او ذخیره کولو سرچینه چمتو کړي. سربیره پر دې د تفریحي کب نیولو لپاره ځای چمتو کړي. فارم په 1980 لسیزه کې بیا ورغول شو او د کبانو د هګیو د تولید لپاره عصري وسایل له ډنمارک څخه وارد شول. د کرغې بند نه یوازې د خپل ښکلي طبیعت لپاره مشهور دی، بلکې سیلانیانو ته د تفریحي اسانتیاو لکه کښتۍ چلول، لامبو وهل او د ګلف لوبه هم چمتو ده. د رود په غاړه یو لوکس هوټل د میلمنو د ځای پر ځای کولو لپاره هم چمتو دی او د بند شاوخوا سیمه په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ د هغو کورنیو او سیلانیانو له جوش څخه ډکه وي چې دلته د خپل خالي وخت تیرولو لپاره راځي. دا بند چې د پغمان رود پر سر جوړ شوی نه یوازې د کابل د تفریحي مرکزونو څخه پیژندل کیږي، بلکې د لاسرسي او اسانتیاو له پلوه د ځایي خلکو او سیلانیانو لپاره د دنیایي جنت په توګه هم ګڼل کیږي، ځکه ډیر ښکلی ځای دی دا نوم ورکول کیږي. د کرغې بند د طبیعي ښکلا او انجینري هنر ترکیب دی چې د کابل خلکو ته فرصت ورکوي چې له ورځني اندېښنو څخه خلاص او د طبیعت په زړه کې سوله او آرامه فضا تجربه کړي. که تاسو تر اوسه دې ځای ته نه یاست تللي، موږ وړاندیز کوو چې دا د خپل سفر لیست کې اضافه کړئ، ځکه چې دا کوچنی جنت ستاسو په تمه دی ترڅو ستاسو لپاره د یادولو وړ شیبې رامنځته کړي. که د ورتو پروژو په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ، له موږ سره په سوشل میډیا کې یو ځای شئ.